زه دې په سر لکه اسمان حاضر یم، خیر دې څه ووایه قربان حاضر یم. د شپې له کوره بهر نه وځم خو بس خو چې غږ وکړي یاران حاضر یم. السلامونه کتونکو، نورخیال بونیري یو ځلې بیا تاسو سره مخاطب دی، سره د ګران او خوږ ملګري ادریس تنها. غوښتل مې چې ځینې څه شعرونه واورو. دا اول ورته هرکلی وایو. ادریسه اول د خپل پروګرام کې هرکلی وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ټول کتونکو ته، ستاسو ډیره شکریه خیر. ډیره مننه. ادریسه څه به راسره شریکې دغه پروګرام کې؟ غزل به سره شریک. ارشاد. غورځېږي که نه ځکه یې په دې پورې خندلي، خانجي زمونږه ماتې دروازې پورې غورځېږي که نه ځکه یې په دې پورې خندلي، خانجي زمونږه ماتې دروازې پورې خندلي. او والله که به مې هېر شي د چا داسې پیغورونه، یو چا زما د مور په لوپټې پورې خندلي. او دا خلک د پښتون په ترقۍ باندې خفه دي، دې خلکو د پښتون په جنازې پورې خندلي. او چې ما به پکې کله د غربت خبره وکړه، یارانو مې اکثر داسې قصې پورې خندلي. او خبر نه دي چې رزق پسې داسې لیونی دی، دې خلکو مې د ژوند په تماشې پورې خندلي. او تنها ته معمولي غوندې انسان یې خفه نه شي، دې خلکو په رسولو په کعبې پورې خندلي. نور به څه واورو؟ نظم درته ویم که غزل ده؟ ووایه چې کوم ستا د خوښې هغه راته ووایه. ښه یو نظم به درته ارشاد. چې زه به ستا په تمه یمه، ته بېغمه نه شې یاره، د نور تاو چې کله کښېني چې ښه ښکلی مازدیګر شي، د اوبو بانه به وکړي، د ګودر خواله به راشي، دوه خبرې درې به وکړو، څه قصې ټپې به وکړو، سترګې ستوري به دې وینم، سپوږمۍ مخ به دې هم ښکل کړم، یم غرور جادوګرې، ستا خبرې ساز سندرې، ستا د حسن به څه وایم، ورې ستا غواړم نوکرې، غېږ دې نه د یار جنت دی، مخ کاته دې عبادت دی، ستا په لاسو کې اوبه څښل د شرابو نه کم نه دي، بیا چې ته مې څنګ کې ناست یې، دا دوزخ دنیا جنت دی، په خپل لاسو مې حلال کا، چې صحیح در پسې مړ شم، بس یو داسې دیدن راکه چې بیخي در پسې مړ شم، زما به یې د بل به نه شي، د ژوند ملګری به مې ته شي، او منګی دې مات شي چې لمده شي، زما په څنګ کې که وده شي، بیا به په ښکلې پارنګونې کې خوب خیر. ډېر زبردست. نور تاسو را څه شریک کړئ؟ ستاسو یو غزل مې ډېر زیات خوښ دی. کومه؟ خو زده مې نه دي. زه د ځان په شان بېچته دغه درمان صاحب هم اکثره ذکر کوي چې ډېر ښکلی زه چې کله له غربته کور ته راشم، ځان ته ډېر یې ملامته کور ته راشم، او په دې شکر چې مې مور او پلار ژوندي دي، د بیبې د برکته کور ته راشم، دیوالونه یې زما په شانتې وران دي، زه د ځان په شان بېچته کور ته راشم، کله کله راته چغې وهي راشه، کله کله بې مینته کور ته راشم، او هسې نه چې چېرته پاتې ورته راشم، په دې وجه ګورم مخکته کور ته راشم، ډېر ښکلي، او چې زمونږ جدایي پکې راځي نو قسمت ووهم پلته کور ته راشم، او نه مې کت شته نورخیاله نه ښایسته یم، زه به دې یم بې قیامته کور ته راشم. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. ډېره مننه. ادریس یو غزل به یې نو واورو په اخره کې. غزل به درته ویم چې خفه شمه د خپلې بېوسۍ په بارانه کې، د کور مې دروازې غورځي سیلۍ په بارانه کې، او خالقه د باران سوال دی د هېچا قبول نه شي، راساسي بیا زموږ د کور بلۍ په بارانه کې، او بچي په وزرو کې تمام شپه ودو، یو چرګ او وزلې وکلۍ په بارانه کې، ډېر ښه یاره، او د اساس کې د باران یې لکه اوښکې بهېدلې، په بام باندې ولاړه او سپوږمۍ په بارانه کې، او په دې تصویر کې وګوره دا هر له پښتنو دی، ماشوم پالش کوي پردي څپلۍ په بارانه کې، او که نه والله خو دې په دره د مسافرو خبر مه که، بچي د پلار نیولې به چولۍ په بارانه کې، او یو څوک تنګ و د خپلې زندګۍ په بارانه کې، ګاډر ته یې اچولې وه رسۍ په بارانه کې، ډېر ښه یاره، او یو مور د خپل بچي تصویران زړه پورې نیولي،
قبر باندې ژاړي لیونۍ په بارانه کې او زه وایم که قیامت شو نو د مور غېږې له رسم شپونکې چې کله وبخي شپېلۍ په بارانه کې او اکثر ځوانۍ ته وایم باران مې دومره خوښ دی چې ټول عمر دې تېره کړم ځوانۍ په بارانه کې او تنها واده دې هم د راتلو کړی و رانغدې بنګړي ماتوي ګورې او ځینې په بارانه کې ډېر زبردست ډېر زیاته مننه وکړو چې وخت مو راوکړو ډېره مننه ډېره مننه شو